د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ مربوط د تروریزم سره د مبارزې مدیریت د 2 میاشتو په جریان کې د یو لړ کشفي او دقیقو معلوماتو له مخې د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولسوالیو کې لکه دوماندې، اسماعیل خیل او تڼي او د مرکز په شمول مختلف عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې سپکې او درنې اسلحې او مهمات لاسته راغلل. د هغه له جملې نه 15 میله کلاشینکوف، 2 میله فیکا، 1 میل راکټ، 15 میله توپانچې، سلګونه فیره د کلاشینکوف او فیکا مرمۍ، 4 د راکټ مرمۍ، 8 دانې د کلاشینکوف شاجوري، 4 دانې د هوان مرمۍ او 6 دانې د توپانچې شاجور. د یادو عملیاتو په تورمندې 18 نفره مشکوک نیول سوي دي چې وروسته د بشپړېدو د دوسیې نه به موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو انشاءالله. خوستمېشتو ولسونو ته د امنیت برخه کې کامل ډاډ ورکوو. لله الحمد زموږ امنیتي سرتیري په ښار په ولسوالیو کې شپه ورځ د خوستمېشتو ولسونو په خدمت کې دي تر څو خوستمېشتو ولسونو ته یوه د امن خوندوره فضا برابره کړي. لله الحمد زموږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې جدي دي. انشاءالله چې هېچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د خوستمېشتو ولسونو امنیت د ګواښ سره مخ کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره